زما جانان جانان وطن افغان وطن ستادو سلامونه نیکی هیلې او پیرزوینې مې ومنئ دوستانو عبدالله تکل یم یو ځل بیا ستاسو په وړاندې له یوې نوې موضوع سره راغلی یم دوستانو زموږ نننۍ موضوع داسې یو موضوع ده چې کولی شي تاسو ته ستاسو هغه داخلي کمزورتیاوې په یادولو سره ستاسو داخلي کمزورتیاوې ستاسو په ستر قوت باندې بدلېدای شي ستاسو ستونزو ته د هوارۍ یوه کلي ده دوستانو دا داسې موضوع ده چې ستاسو ذهن ستاسو په خپله ولکه کې کیدای شي دومره مضبوط کیدای شي چې نور خلک نشي کولی ستاسو احساساتو سره لوبې وکوي ستاسو ته خوشحالي درکړي او تاسو ته غم درکړي بلکې تاسو هغه شکل له منځه وړئ چې لکه د یوې وچې پاڼې غوندې چې له ونې څخه راغورځېږي چې هغه که په یو اړخ ولوېده که په بل اړخ ولوېده ستاسو په هغه کې هېڅ لاس نشته موږ نن تاسو ته داسې یو موضوع او داسې یو ټاپک اختیار کړی دی چې کولی شي د هغه په مرسته باندې تاسو د ژوند هره کړنه ستاسو هغه کوچني احساسات هم تاسو په خپله ولکه کې ولرئ نور څوک ونشي کولی چې ستاسو احساساتو او ستاسو هغه سپېڅلتیا او تقدس سره لوبې وکوي دوستانو زموږ نننۍ موضوع د انکر په نامه ده انکر یو انګلیسي کلمه ده چې په پښتو کې کولی شو موږ د کښتۍ یا د بیړۍ لنګر ونوموو دوستانو لکه مخکې چې مې ویلې نننۍ موضوع ستاسو د ذهن کنټرول دی هسې کنټرول لکه لنګر چې یوه کښتۍ کنټرولوي لکه د ژوند په سمندر کې چې هغه د پیښو څپې ستاسو په ژوند باندې کوم تاثیر غورځوي د همدې لنګر په مرسته باندې تاسو کولی شئ د ټولو سختو نه سختې څپې تاسو په خپل قوت او په همدې مرسته باندې ټولې دفع کړئ او خپل یو سالم او لا قوي او لا ځواکمن ژوند پر مخ باندې ولرئ دوستانو دغه انکر موضوع هغه کسانو چې په ارواپوهنه کې مطالعه لري هغوی ښایي د پاولوف د شرطي کېدلو نظریه اورېدلې وي دغه انکر د پاولوف د شرطي کېدلو د نظریې دویم پړاو یا هغه پرمختللی پړاو دی دوستانو هغه چې نه وي اورېدلي موږ باید په لنډ ډول باندې ووایو پاولوف یو روسي ارواپوه و هغه په دې باندې تجربه وکړه چې څنګه چې دوه شیان چې اصلا یو بل سره ارتباط نه لري هغه څنګه کولی شو موږ هغو ته په د مغز په واسطه باندې یا د حافظې په واسطه باندې هغوی سره کنیکټ کړو دواړه پاولوف لومړي کې څو سپي وساتل د دې سپیو لپاره مخکې له دې څخه چې سپیو ته ډوډۍ ووسي هغو به یو زنګ شرنګاوه د زنګ له شرنګولو څخه وروسته به د سپیو په خوله کې هغه لاړې نه ترشح کېدلې بیا پاولوف همدغه تکتیک په بله بڼه باندې وکاراوه هغه له زنګ له شرنګولو څخه وروسته سپي ته ډوډۍ ورکوله دغه کار څو ځله وشو تر دې پورې چې بل ځله خالي زنګ وکړنګاوه ډوډۍ نه وه خو د سپیو په خوله کې لاړې را پیدا شوې یعنې همدغه کار و چې دغه زنګ یې کنیکټ کړه یا دغه زنګ یې وصل کړه له ډوډۍ سره نو د زنګ په اورېدلو سره سپی په دې تمه باندې شه چې له دې څخه وروسته چې دویم عمل ترسره کېږي هغه موږ ته د غذا راکول دي هو دوستانو همدغه تکتیک پر مخ باندې لاړه د NLP کې ورننوت او یو نوی شکل یې غوره کړ دوستانو را به شو یو څو بېلګو ته چې ستاسو دغه د موضوع او د ورځني ژوند سره موږ یو کنکشن پیدا کړو زه تاسو ته څو کلمې وایم د هغه په کلمو په اورېدلو به ستاسو په ذهن کې یو خاص ډول تاثر پیدا کېږي د بېلګې په ډول لکه د لیمو ویل د لیمو کلمو په اورېدلو سره ښایي د ډېرو په خوله کې لاړې پیدا شي یا همدا چې د طالب کلمې په اورېدلو سره ښایي د چا په ذهن کې یو تروریست یو شکل را پیدا شي اصل کې هسې نه ده اصل کې طالب لکه مخکې چې موږ کلونه پیړۍ موږ طالب د مدرسې یو د دیني علم زده کوونکي ته موږ کاروو خو هغه موږ ته په بل شکل باندې معرفي شه یا هم کولی شو موږ د غیرت په نامه باندې
غیرت موږ ته هغه په ښځو باندې ظلم کولو ته وایي، خو اصل کې هسې نه ده. اصل کې غیرت هغه د ټولنې استعدادونه لوړول دي، غیرت چاته د لاس نه اوږدول دي، غیرت خلکو سره مرسته کول دي، خلکو څخه مرسته غوښتل نه دي. غیرت دومره پراخې معنی لري چې نننۍ نړۍ ورته په افریقا، استرالیا، اروپا، امریکا او په اسیا کې ټولو ته په یوه سترګه په ارزښتمنه سترګه ورته ګوري. غیرت نورو سره ښېګڼه کول دي، خو موږ هغه ټول شیان ځکه چې څو ځله دغه خبرې موږ سره تکرار کړي دي تر څو پورې چې زموږ په ذهن کې یو منفي شکل غوره کړی. را به شو یوې ژوندۍ بېلګې ته. د بېلګې په ډول که زه تاسو ته ووایم چې احمد یو خراب هلک دی، هر ځله له دې جملې له ویلو سره زه داسې وکوم چې احمد یو خراب هلک دی، احمد یو خراب هلک دی، تر دې پورې که همدغه دوه شیانه احمد یو خراب هلک دی دا مې د ګوتو له ټک سره مونږ کنیکټ کړ. وروسته له 100 ځله اورېدلو څخه وروسته کله چې زه تاسو ته داسې کوم، ستاسو په ذهن کې به دا خبر راتېرېږي چې احمد یو خراب هلک دی. ستاسو ذهن د ما په لاس کې ده، ستاسو ذهن به زما په لاس کې داسې وي چې زه د ګوتو په یو ټک سره کولی شم ستاسو په ذهن کې یوه جمله ټوله ستاسو په ذهن کې ترسیم کړم. د یو چا د ښه والي او بدوالي ترسیم به ستاسو په ذهن کې زما په لاس کې شي. و دوستانو، همدغه کړنې دي چې کولی شي د ملتونو تاریخونه په بله باندې واړوي، د ملتونو د قوت ټکي په د کمزورۍ په ټکو باندې بدل کړي. دوستانو، په ډېر یو قوت سره دا هغه وخت نه دی چې موږ وزرونه وکوو چې موږ سره څوک مرسته نه کوي. اوس کولی شئ په کمو امکاناتو سره کتابونه ولولئ، بالخصوص دغسې موضوعات چې هغه ټولنیز ژوند سره په ورځني ډول باندې سر و کار لري، همدغه یاد کړئ او د خلکو د خطرونو د دافع لپاره زده کړئ او وکولی شئ چې په مثبت شکل باندې نورو سره یې تقسیم کړئ. دوستانو، دغه موضوع ډېره یو پراخه موضوع ده، موږ نشو کولی چې په دې لنډې ویډیو کې تر تاسو پورې در ورسوي. ښایي تاسو ته هم یو څه ستړي کوونکې تمامه شي. خو دوستانو، دا ډېره یو مهم موضوع ده، کولی شئ موږ صرف دغه موضوع تر تاسو تر غوږونو در ورسوله چې په دې کې وکولی شئ یو آیډیا یې تر تاسو پورې ذهن کې ساتلي وي، په هغه کې ریسارچ وکوئ، کتابونه ولولئ، انټرنټ څخه استفاده وکړئ او یو له بل سره پرې وغږېږئ په دغه موضوع باندې چې حد اقل په ذهنونو کې دغه موضوع چې داسې یو شی شته چې کولی شي پردي خلک یې زموږ په نقص باندې استفاده کړي او یا یې وکاروي. دوستانو، لکه مخکې چې مو ویل دا موضوع ډېره پراخه ده، موږ په دې لنډ شکل باندې تر تاسو پورې در ورسوله. که چېرته په دغې موضوع کې کومه پوښتنه لرئ او یا هم کوم ټکي باندې نه یې پوه شوي، کولی شئ موږ سره د ایمیل ادرس له لارې او یا هم د کومنټ له لارې موږ سره هغه پوښتنه شریکه کړئ، موږ به په ډېر خوشحالۍ باندې تاسو ته ځواب درکړو. بل دوستانو، که چېرته تاسو داسې یو موضوع غواړئ چې په هغه باندې موږ خبرې وکړو، موږ علمي موضوعات هغه به راټولوو تر تاسو پورې در رسوو، نو د مهربانۍ له مخې موږ ته ایمیل وکوئ او یا په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ. انشاءالله موږ به تر تاسو پورې په کم فرصت کې در ورسوو. تر بلې موضوع او بلې ویډیو پورې مو په لوی بخښونکي او سپېڅلي رب سپارم. پر مخه مو ګلونه د یو ښاد، آباد او سوکاله افغانستان په هیله.